لوګر د هیواد له نامه ولایتونو ګڼل کیږي چې ډیر کله پکې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کیږي. اوس د یاد ولایت امنیتي مسؤلین وایي له روان کال څخه یې تر دې دمه ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دوی په وینا طالبانو غوښتل چې په مرکز پل علم او یو شمېر ولسوالیو کې لوی بریدونه ترسره کړي، خو د امنیتي ځواکونو پر مټ یې مخه نیولې. د لوګر امنیه قومندان سمنوال رحم خدا مخلص وایي چې د مرکز پل علم په ګډون یې په 6 ولسوالیو کې ډیری سیمې له طالبانو نیولې او د بریدونو پر مهال یې تر 500 زیات وسلوال طالبان وژلي، چې پکې د لوګر سربیره د ګاونډیو ولایتونو د دولت مخالف جنگیالي هم شامل دي. گروه تروریستی طالبان از تمام ولایت‌های همجوار، هلمند، قندار جمع شده بودند بالای لوگر عملیات وسیع را اندازی کردند که خوشبختانه بر نیروهای امنیتی و دفاعی تانستند که تروریست‌ها را بسیار ضربات قوی وارد کنند که بیش از 500 نفر طالبان از ماه حمل تا اکنون از بین رفته و اکثرشان فرار کردن و فعلا وضعیت امنیتی د ولایت لوګر خوب است. مخلص زیاته کړه چې په نږدې راتلونکو څو ورځو کې به د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه په یو شمېر هغو ولسوالیو کې چاڼیز عملیات هم ترسره او د پولیسو نوي پوستې به پکې ځای پر ځای کړي چې اوس مهال پکې د دوی فعالیتونه شتون لري. امسال عملیات دشمن نسبت به سابق فرق میکرد که از یگان سلاح مدرن و چیز استفاده میکردن که اکثرشان و هم کشته شدن. ما فعلا تدابیر حاضر داریم که بیزار قوی بسازیم، تعلیمات سطحش بالا ببریم، استحکامات پوستا و راه های خود جور کنیم و آمادگی عملیات های خاص بکنیم که در کدام جای دیپوها و یگان کلانه از یاس وار از بین ببریم. که څه هم د لوګر امنیتي مسؤلین د سکهال په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو خبره کوي، خو بل لور ته بیا طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې د لوګر او پکتیا په ګډون په 11 ولایتونو کې سلګونه افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې. حبیب الله سراب، میلمه راډیو، لوګر.